رسول صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې عذاب قبر هم لیدلی دی چې بعضو خلکو ته په قبر کې عذاب میلاویږي کافرانو ته خو میلاویږي بعضو مسلمانانو ته هم قبر کې عذاب میلاویږي او دا یو اوږد حدیث دی زما یو بیان دی که بحث او سرچ مو کو پیدا به یې کوي په نیټ کې او په هر ځای کې شتي او ډېر تفصیلي بیان ما په دې باندې کړی د رسول صلی الله علیه وسلم یو عجیبه خوب د عنوان دی هغې کې ما تفصیلي دا خوب بیان کړی دلته به دا خوب بیان کړم او ډېر خوندور خوب دی او ډېر د عبرت او د سوچ خوب دی سمورا ابن جندب یا ابن جندب رضی الله عنه هغه دا وی کله چې من پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو د سحر ده خصوصا نو اقبل علینا بوجهه دا دغه طریقه و چې د هر منځ نه بعد به مخ موږ ته راړم دې کې یو مسله راووته څه امام به مخ مقتدیانو ته اړوي پوره کاږه کېناسته پکې نشته نو بیا به دا وي اول به دا وي چې من رأى منکم اللیلة رؤیا د شپې چا څه خوب لیدلی که چا به لیدلی هغه به خپل خوب بیان کو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم د هغې تعبیر بیانو نو یو ورځ ورته موږ وایي چې یا رسول الله موږ کې چا خوب نه دی لیدلی وی چې لکنی رأیت اللیله ما دا تیر شوي شپه خوب ولیدو سمې ولیدو رجلین اتیانی دو سړي په ما پسې راغلي په خوب کې فاخذا بیدی نو دواړو زه د لاسونو نه ونیوم او روان یې کړه یو پاکې ځمکې ته یې بوتلمه فاذا رجل جالس پاکې ځمکې ته یا شړې او کولاوي ځمکې ته بوتلم هلته یو سړی ناست دی ورجل قائم او بل د هغه سر ته ولاړ دی یو ناست دی بل ورته ولاړ دی بیده کلوب من حدید دا کم چې ولاړ دی د ده په لاس کې کونډه ده د وسپنې يدخل ذلك الكلوب في شدقه نو دی راولګي دا کونډه د وسپنې د دې ناست سړي په دې وښکي کې وردننه کي حتی یبلغ قفاه او رای کاږي تر دې چې دا د سټه پورې دا ځای وله ټول سیري کي بیا وله دا بل طرف ته قشان کي او بیا دا سړی ښه شي دی بیا پکې کونډه کېږي بیا یې راکاږي بیا او بیا او دقې شان دا خبره روانه ده وایي چې ما هذا داسې قیسه ده وی دواړو ما ته وایي چې انطلق ځه مخې ته ځه موږ وی روان یو چې مخې ته لاړو نو هلته یو سړی پروت دی او داسې پروت دی چې یعنې مخې اسمان ته دی او یو سړی د ده سر ته ولاړ دی او د هغه سره کاڼی دی ګټه ورسره دی نو دی داسې کار کوي چې دا ګټه رالي او د ده دې سر له راچي او دومره په زوره وله راچي چې فاذا ضربه تدهده الحجر هغه کاڼی ټوټې ټوټې شي یو ځای ته بل ځای ته لاړ شي دومره په زوره وله راچي نو چې دی به ورغه کاڼي به بیا راجمع کول نو هلته به هغه سر صحیح شی و دا بیا و بیا هغه بیا داسې شو بیا به وایي ما چې دا څه قیسه ده وی راته وایي چې انطلق مخې ته ځه چې مخې ته کله موږ ورسېدو نو یو سورې په ځمکه کې مو ولیدو مثل التنور د تنور په شان اعلاه ضیق د برې نه دا خولې تنګه ده و اسفله واسع لاندې کولاو دی او اور پکې لګېدلی دی نو کله چې دا اور دا لمبه راتیزه شي که نه فاذا اقترب ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا
دومره به او په دې کې خلک پراته دي دننه نو چې کله به د اور دا لمبه را تیزه شوه نو دا خلک به ځان سره راوچت کړو نږدې و چې دا خلک د دې تنور نه راوتې چې بیا به اور لږ سوړ شو دا خلک به واپس لاړ وفیها رجال ونساء عرات او په هغې کې چې مه وکتو نو لغړ سړي او ښځې پکې وي وایي چې من هذا دا څوک دي وایي راته وایي چې انطلق مخې ته سه چې مخې ته رالو په یو نهر باندې په یو سیند باندې چې هغه وینې پکې بهیږي او یو سړی په دې منځ کې ولاړ دی او یو د دې نهر په غاړه باندې ولاړ دی او د ده سره په لاس کې کاڼي دي کوم سړی چې په دې نهر کې دی د وینې په دې منځ کې ولاړ دی دی راغی د ده خواله او غواړي چې راوځي نو چې کله اگر غواړي چې راوځي نو دغه سړی د کوم چې په غاړه ولاړ دی دی دا کاڼي د هغه په دې خوله کې ور او دا خوله وله ولي نو چې دا خوله وله وولي نو هغه واپس لاړ شي خپل ځای ته نو هر کله چې هغه راځي دی ولي دی لاړ شي بیا راځي ولي او دقه کیسه روانه وایي چې ما هذا داسې دي راته وایي چې انطلق ځه موږ مخې ته لاړو یو ښایسته باغچه راله حتی انتهینا الى روضة خضراء تک شین ځای راغی مزیدار فیها شجرة عظیمه یو غټه ونه ده پای کې او د دې ونې په دې ویښ کې یو مشر سړی ناست دی او ماشومانان ورسره دي د دې ونې نه لږ اخوا یو سړی دی چې هغه مخې ته اور دی او د اور بلی د ونې سره خوا کې یو کس دی هغه څه کوي اور بلی دا ټول خبرې سبزین کې کېناستې ځکه چې دې په تعبیر چې رسول صلی الله علیه وسلم راوباسي هغه وخته پورې نه شي پوهېدی چې څو پورې ته په دې خبرو نه یې پوه شې یا دې کړي دي نه یا کوم چې به درته ویلی کېږي چې دا قیصه وه فصعد بي في شجره نو زه دې ونه کې وروخېجولم بره یو کور ته یې ورننویستم وایي چې لم اره قط احسن منها د دې کور په شان ښایسته کور ما چې ته په ژوند کې نه ولیدلی فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان قسم قسم خلق دی پایی کې بوډاګان ځوانان ښځې ماشومانان بیا زه دغه کور نه راوویستم او بره یې وخېجولم نو یو بل کور ته ورننویستم چې هغه دغه اولني نه م غوره دی او پای کې م ځوانان و بوډاګان بیا ورته ما ووایي چې طوفتماني اللیله تاسو خو زه نن شپه ټول وګرځولم خو حقیقت خو راته د حالاتو بیان کړي فاخبراني عما رأیتو دا ما چې څه ولیدو د دې حقیقت خو راته بیان کړي که راته وایي چې بیانوي درته او دې ته غوږ کېدی ښه اما الذي رأيته يشق شدقه اولنی سړی چې تا ولیدو چې بل لګیا و د هغه دا وښکې په کونډه باندې شلو او بیا به ښه کېدو او بیا دا بل وښکې مودیس فکذاب یحدث بالکذبه دا هغه دروغجن دی چې دروغ وایي بیا دا دروغ د ده نه خلک والي حتی تبلغ الآفاق تر دې چې دا دروغ خواره شي په دنیا کې نو د قیامت په ورځ د دې دروغجن دا حال دی خیال کوئ فکذاب یحدث بالکذبه فتحمل عنه دا بیا د ده نه خلق والي یعنی یو سړی لګیا دروغ ده ته هم پته نشته یا ورته پته لري چې دروغ یاره داسې داسې خو وشو خصوصا نن سبا چې د موبایل هر چا سره دی که او هر څه بیانې لګي ته دروغ وایې او تا نه خلک راوالي او بیا یې نشر کوي او بیا د هغه دا حال دی والذي رأيته يشدخ رأسه
او هغه سړی چې تا ولیدو هغه سر یې چې چکني چکني کېدو به فرجل دا ډېر د یېرې خبره ده فرجل علمه الله القرآن دا هغه سړی دی چې الله ورته قرآن ښوولی دی فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار د شپې تېوده و تهجد یې نه دي کړي او د ورځې به پرې عمل نه دی کړی علم باندې عمل نه کول دا حال دی د ورځې عمل نه کوي د شپې تېوده دی او هغه تنور غونته کې سورې چې دې ولیدو او په هغې کې لغړ کسانو فهم الزنات والزواني دا زیناکار سړی او زیناکارې ښځې دي او بیا چې تا هغه نهر ولیدو او په د وینې او سړی خولې ته کاڼي اچول نو دا خلک چې دي آکلو الربا دا سودخواره والشیخ فی اصل الشجره او هغه مشر سړی چې دې ولیدو چې د ونې په دې ویښ کې ناست و دا ابراهیم علیه السلام ماشومانان چې د ګیر چاپېره د هغه خوا کې ولیدو دا د خلکو بچي دي چې وړوکوالي کې مړه شوي دي یو بله قصه مو د ونې سره یو کس لګیا دی وورې بلو او هغه کس چې لګیا چې وورې بلو نو دا مالک دی خازن النار د جهنم خزانچی والدار الأولى التي دخلت هغه اولني کور ته چې ته ورننوتی وي دار عامة المؤمنين دا د عام مؤمنانو کور دی واما هذه الدار او هر چې دا کور دی دا کوم یو دی هغې پسې چې بیا راغلی دی داسې نه چې دنیا کې د هغه کور یعنې کوم ځای کې چې ورته هغه ووایي چې ما ته د حقیقت د دې خبرو بیان کړي دا کور چې دی نو فدار الشهداء دا د شهیدانو کور دی وانا جبریل وهذا میکائیل او زه جبریل یم او دا میکائیل ده علیهم السلام راته یې وایي چې سر اوچت کوي ما چې سر اوچت کړو نو زما په دې سر باندې وریځې په شان څه وو وی راته یې وایي لرې وی راته یې وایي چې ذاک منزلک هغه ستا کور دی وی ما ورته چې ما پرېږدئ چې د خپل کور هم وینم وی راته یې وایي چې انه بقي لك عمر لم تستکمله ستا په عمر کې دومره برخه لا پاتې دی چې تا پوره کړی نه دی فلو استکملت اتیت منزلک نو چې دغه دی پوره کو نو ته به د خپل کور له راځي دا حدیث په صحیح بخاري کې دی دې کې د قبر عذاب کوم ځای کې ذکر شوی دا ټوله برزب حالات دي بارک الله فیک او دې ته د قبر عذاب ویل کېږي نو په دې کې یعنی د قبر عذاب دې له خو موږ عام عنوان ورکو ده نور په دې خوب کې ډېر څه لیدلي دي یو بل خوب هم دې ته نږدې لیدلی او هغه د ابو امامه الباهلي رضی الله عنه نقل دی رسول صلی الله علیه وسلم باره کې وایي چې هغه دا ویلي چې بین انا نائم زه یو شپه ویده ومه اذ اتانی رجلان ما پسې دوه کسان راغلل فاخذا بضبعي نو هغوی زه د مټو نه ونیوم روانې کړم فاتیا بي جبلا زه یو غر له راوستم خو داسې غر و چې هغې ته خطر ډېر ګران و وی راته وایي چې دې ته خېږه وی ما ورته چې اني لا اطیقه دې غر ته زه نشم ختلی وی راته وایي چې انا سنسهله لکه موږ به یې راته اسان کړو خو ته ورخېږه فصعدت نو زه وروختم حتى اذا كنت في سواء الجبل تر دې چې زه د غر منځ ته ورسېدم اذا باصوات شدید هلته مې چغې واورېدې کوم ځای کې غر په منځ کې وی ما وی چې ما هذه الاصوات دا چغې او دا اوازونه د څه دي وی راته وویلی شو چې هذا عواء اهل النار دا د جهنمیانو چغې دي د هغه عذاب د لاسه هغوی وایي کوم عذاب چې هغوی ته میلاویږي
بیا راته وایي چې زه چې زو وي زه ورسره روان شوم فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبهم نو په دې قوم باندې تیر شوم چې هغوی د دې پوندونه تړلی شوي دي او ځوړند دي مشققة اشداقهم او دا وښکي د هغوی ټول شلېدلي دي او د دې وښکو نه وینې بهیږي او تړلی شوي د کوم ځای نه د پوندو نه هسې منځ کې د امتحان دپاره یو کس زما په کار دی داسې به ووایي نه لاس به اوچتی د تیر شوي حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه څه لیدلي مختصر ته بیان که ته هغه کس ووایم څه خبره نه چې څه یې کړي اولنی کس هغه و چې وښکي ولشلول دروغ به ویل دویم سر یې وله په کاڼي ویشتو څه جلي کړو په قرآن عمل نه کړ دریم هغه وینې په نهر کې چا کس و سود خواره و څلورم نمبر تنور دی پای کې څوک و زناکار سړي او ښځې پنځم ونه ده د ونې په ویښ کې ابراهیم علیه السلام دی خواته ماشومانان دي اخوا څوک دی اخوا مالک دی د جهنم خزانچي بیا نه بیا بره ونې ته نه یې کتلی کور و هغه اولنی کور د چا دی د عامو مسلمانانو بیا د هغې نه ښایسته کور د شهداو بیا بره د رسول صلی الله علیه وسلم کو او زه جبریل یم او دا میکایل دی علیهم السلام دا مې یاد کړئ یو قوم چې هغه د پوندو نه ځوړند شوي دي او وښکي یې شلېدلي دی نه وینې بهیږي وایي چې من هؤلاء دا څوک دي وراته وایي چې هؤلاء الذین یفطرون قبل تحلة صومهم دا هغه خلک دي چې روژه ماتوي مخکې د وخت د روژه ماتي نه داسې خیال هم دی روژه ماتوي مخکې د وخت د روژه ماتي نه دا نه چې روژې بلکل نه نیسي چې د هغوی بل څه حال دي وی راته وایي چې مخکې ځه روان ومه فاذا بقوم اشد شیء انتفاخ یو قوم دی څه خلک دي خو سم پړسېدلي دي وأنتنه ريحا أو بدترين بدبوت روانت وأسوئه منظرا أو انتهي بد شكله دري خبري بكيدي سدي پرسيدري دي بدبوت روانه بد شكله وما يجي دا سوكتي وراتيو جي هؤلاء قتلى الكفار دا كافرانو مريدي براتيو جي مخكي زروانو ما فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا ويقوم بني بيت تيرشم سخ پرسيدري دي او دمر بدبوت روانه ده كأن ريحهم المراحيض لك آغا زيكي چي بدبو جوړي بكم زيكي چي خرق ډکا او دسماته ماتي دغه شان یو ګنده بدبوت روانه وما چې دا څوک دي وراته چې هؤلاء الزانون والزواني دا زناکار سړي او زناکارې ښځې دي مخکې ځه مخکې مې ښځې ولیدې چې تنهشو ثدیهن الحیات ماران لګیا دي د دوی د سینې خوري ویمه چې دا هغه زنانې دي چې د خپلو بچو نه خپل پی منع کړي دي دا مسله ورسره یاده کړي یعنې بې عذره چې عذر وي بس خبره نه ده زنانه بیماره ده کمزورې ده ډاکټر ورته ویلي یا پیو کې څه نقصان دی وی بیا راته وایي چې مخکې ځه نو فاذا انا بالغلمان يلعبون بين نهرين هلکان دي او هغوی لوبې کوي د دوو نهرونو په منځ کې ومایي چې دا څوک دي ورته وایي چې هؤلاء ذراري المؤمنین دا د مؤمنانو ماشومانان دي بیا چې دنګ زی ته وخېژولم فاذا انا بنفر ثلاثه درې کسان مې ولید
یشربون من خمر لهم شراب ورسره دي هغه څکي وایي ما چې دا څوک دي وایي راته ووایي چې دا یو جعفر دی ابن ابي طالب دا دویم زید ابن حارثه رضی الله عنه دی او دا دریم عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه دی دریو څه کیسې شتي جنگ موتا کې دا مشران پاتې شوي دي جنډې د دوی سره وي او دا درېونه شهیدان شوي دي او بیا جنډه چا واغسته خالد ابن الولید رضی الله بیا یې د هغې نه دنګ ځي ته وخېجولم نو درې کسان نور ناست وی ما چې دا څوک دي وی راته وي چې هذا ابراهیم و موسی و عیسی دا یو ابراهیم دی بل موسی دی بل عیسی علیهم السلام دی وهم ینتظرونک او دوی ستا په انتظار ناست دي دا روایت امام ابن خزیمه امام ابن حبان امام حاکم دی ټول راوړی او صحیح حدیث دی اوس یو ملګری زما په کار دا خوب راته بیان کړي څه څه یې لیدلي زه دا ښه دی تاسو هېڅ هم نه دي اورېدلي بیا د سره بیان کړم څه خو به مو اورېدلي که نه څه مو واورېدو څه م پکې یاد کړو څه وایم څه ټول نه وایم څه م پکې یاد کړو چا چې پکې څه یاد کړي د هغه دې ما ته وایي زه یې بیان نه نه ته بیان کړه داسې قوم چې خېټې پړسېدلې وي بین ترې روانو بد منظره و دا څوک و د کافرانو مړي دي هغه هم پړسېدلي بین ترې روان دا زناکار سړي او ښځې دي ماشومانان لوبې کوي مؤمنانو بچي دي ښځې وي مارانو د هغوی سینې خوړې بچو له پی نه ورکوي بې عذره اوله کې دله دوی یېر دي چغې د کافرانو د جهنمیانو پوندونه ځوړن شوي خلک دي څوک دي دا چې روژه د روژه ماتي د ټیم نه مخکې ماتي دوه خبرې پاتې شوې ته بیان کړه ته دا ماشوم بیان که ښه ډاډی بیان که ده ته ووایه دی به بیان کړي دا ده ته ووایه دا تاسو صبر وکړي یو ووایه ځه بارک الله فیک الله دې نیک عمله لوی کړي ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام یو پاتې شو یو زید بن حارثه جعفر بن ابي طالب عبدالله بن رواحه بارک الله فیک دا مې یو خوب رسول الله وسلم لیدلی هسې د دې نه ګوره اندازه ولګوئ د دې یو دوو خوبونو نه چې د علماو له الله څومره تیز ذهن ورکړی یعنی صرف دا دوه خوبونه ذهن کې اچول صرف دا دوه دا ذهن کې واچوه او دقې شیان به بیانې څنګه چې دي او لګیا اوسه بیا او دا دومره پراخه دین د دې یعنی دا نه چې یو سړي سره ټول علم دی خو الله قرآن کوي چې وما اوتیتو من علم الا قلیل خو د علماو سره چې دا کم علم او دا په زرګاو حدیثونه او بشماره حدیثونه دا یادول لکه پلکاو امام بخاری رحمه الله پلکاو حدیثونه ورته یاد امام احمد ابن حنبل پلکاو حدیثونه او بیا حدیث پسې ځه دا نور محدثي حیران شي سړی چې دې خلکو له الله څومره غټې سینې ورکړي دي چې هغه د علم نه ډکې دي او علم ګران کار دی دنیوي علوم ګوره آسان کار دی او ما په خپله اوله کې دا دنیوي سبق ویلی دی
کافي حد پورې بیا مې د دیني علم کړی او ما په خپله دا خبره محسوسه کړې وه چې دا دنیوي سبق د دیني نه ښه ډېر اسان دی کې هېڅ هم نشته یو څو قیسې دي هغه یادول پکار دي خو چې ذهن دې لږ تیز نور پکې هېڅ هم اخوا نشته او چې کله فارغه شوې که نه بیا پکې نور مخکې ترقي هم نشته الا دا کې یو سړی تکړی یو بل فن ګوري یو بل فن ګوري جدا خبره خو علم یې زده کول دا ډېر ګران کار دی خو دا پکې ښه ده چې څوک یې اراده وکړي او نیت یې خالصي الله یې ورته اسانوي یعنې که الله یې اسانه نه کړي که نه ګران کار او نور هېڅ پسې مزه دا قرآن کریم د ستاسو مخو ته چې پراته دي دا اینې که نه قرآن کریم چې دا یو سړي ته ټول په سینه کې پروت دي او د نوم په شان ورته یادي دا څومره ګران کار دی خو الله یې چې اسانه کړي چې الله یې اسانه کړي نو بعض ماشومان د 7 کالو هغوی ته په سینه کې پروت دي دا الله اسانه کړي او زه به خپله یو کال یو دوره کې ومه په حرم کې د حدیثونو یادولو دوره وه صحیح بخاري صحیح مسلم حدیثونو نو په هغې کې زما د یو عربي سره ډېرو عربو سره ملاقات وشو یو سره زما ملاقات شی ډېر تکړه و نو زه به د هغه سره کېناستم پاسېده موږ به ګپ شپ لګو زما به دا انډیوالي جوړه شوې وه نو هغه ته ما تا ته فی الحال څو حدیثونه یاد دي کله چې راغی په اوله کې نو یې ما ته 9.5 زره مې یاد کړي دي اوس دا له هغه زما عمر هم کم و د هغه هم کم و دا له ابتدا وه 9.5 زره یې ما ته یاد دي سره د راویانو د نومونو دا نه چې صرف حدیث وی دا د ابو هریره روایت دی دا د عبدالله بن عمر دی د عبدالله بن عباس دی پلانی کتاب کې دی دا ټول الحمدلله په هغه ټیم دا به موږ یادول نو هسې اندازه ولګوئ د ښکلی مثال مخکې درغی چې 2 خوبونو کې تاسو ګډوډ کېږئ اوس مې ته بیان کړو او پښتو کې مې ته بیان کړو علما یې په عربۍ کې یادوي او تاسو به ګډوډ شي ځکه علماو ته په دې نظر مه ګورئ چې دا یو سړی دی عام یو 2 ورځې مدرسې ته تللی دی 3 ورځې جامعې ته تللی دی او نن دین بیانوي نه دا د یو اوږد سفر باندې وتی هغه سفر کې د وخت ورکړی دی بدن یې لګولی دی مال یې لګولی دی او داسې سفر دی چې هغه د مرګه پورې روان دی نو که له دې سره ستاسو سره جذبه ډېره شي که نه دې سره به ډېره نه شي څه ووایم